د افغانستان د کورنۍ کرکټ شپږیزې شلاوريزو سیالیو لیګ پایلوبه د سپین غر پړنګانو په بریا پای ته ورسېده. په دې پایلوبه کې د لوبې پچه سپین غر پړنګانو لوبډلې وګټله او لومړی یې د توپوهنې پریکړه وکړه چې بوس ساتونکي لوبډلې ته په ټاکلو شلاورونو کې د 109 اتیا منډو هدف ورکړ چې مقابله لوبډله ونه توانېده دغه هدف ته ځان ورسوي او لوبه یې بایلوده. اول خو ټول د سپین غر مینوال ته ټول د سپین غر منیجمنت سټاف ته ټول لوبغاړو ته مبارکي وایم چې وګورو موږ چې کله په کابل کې کیمپ هم ولګولو د هغې نه بعد په کیمپ کې چې کومې تمریناتي لوبې وکړلې هغې نه بعد چې بیا کله شپږیز ته رالو شپږیز په سټارټ کې چې کومې لوبې موږ وکړلې نو دا د ټیم یو ورک و په څنګ کې چې نجیب زدران سینیر لوبغاړی و ما سره نو د دې موږ ټولو دغه یو خواهش و او دا اول نه ماغه کړی و چې انشاءالله دا ټرافي به ګټو او سپین غر ته به ډالۍ کوو. د کرکټ بورډ مسؤلین سږنی لیګ یو بریالی لیګ بولي او وایي چې سږ کال هم د نورو کلونو په پرتله شپږیزه د امن په فضا کې ترسره شوه او زیاتوي چې د کابل ملي کرکټ لوبغاړی به هره ورځ د زرهاو تماشچیانو کوربه وو. د دوی په خبره د شپږیزې لیګ په څیر د هیواد په نورو ولایتونو کې هم کورنۍ کرکټ ته پاملرنه زیاته کړې ترڅو د کورنۍ کرکټ د پیاوړتیا سبب وګرځي. پرته له شکه چې د شپږیزې لیګ په ممکن سخت شرایط وي په داسې وختو کې سر ته رسول په کامیابۍ سره رسول اسانه نه و نو داسې ډېرو ځایو ته به هم د لوبې وړو تر څو چې د مینوال دی خپل ستوري له نږدې نه وګوري. ډېر زیات خوشحاله یو چې شپږیزه کرکټ لیګ الحمدلله په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. دلته په د ورځې زرګونو کسان راتلل میدان ته داخل ته خپل د خوښې لوبغاړي لوبډلې تشویقولې په ارامه فضا کې په ښه فضا کې د خوښۍ ځای دا ده چې په دې کې ډېر ځوانان ښه وځلېدل ښه نتیجه یې درلودله او همدا شانتې درته ویلی شم چې دغه لوبې په سکرین باندې نړیوالو هم وکتلې او له دې سیالیو نه هغه د نورو هیوادونو د لیګونو مسؤلین چې دي هغوی حتما دا لوبې کتلې دي نو د ځوانانو لپاره به یو ښه فرصت کېدای شي په راتلونکي کې د په بهرنیو هیوادونو لیګونو کې نورو ځوانانو ته هم فرصت ورکړل شي چانس ورکړل شي. د اقتصادي پلوه د لوبغاړو لپاره ډېر ښه ګټور لیګ و د تخنیکي پلوه د لوبغاړو لپاره ډېر ګټور لیګ و او همداراز درته ویلی شم چې دغه لیګ په ټوله کې ګټور تمام شو ښه تمام شو هغه څنګه چې د افغانستان کرکټ بورډ پلان درلوده الحمدلله په همغه شکل باندې پای ته ورسېده. د یاد لیګ پایلوبې ته د هیواد له ګوټ څخه راغلي مینوال وایي خوشحاله دي چې په کور دننه یو داسې ښه او بریالی لیګ ترسره کیږي چې د داخلي لوبغاړو ترڅنګ پکې بهرنیو لوبغاړو هم ګډون کړی و. د دوی په خبره په راتلونکي کې هم د کرکټ بورډ څخه د داسې لوبو چمتو کولو غوښتونکي دي. نو دا خو عموما خبره ده چې هر ملک کې لوبې کېږي کورنۍ میچونه کېږي ټول خلک ورته خوشحالېږي. موږ هم ډېر زیات خوشحاله یو همدې په خاطر د خپلو د لوبغاړو تشویق په خاطر راغلي یو د ننګرهار نه او غواړو د خپل لوبغاړي تشویق کړو تر څو دوی وکولی شي همدغسې لا نور ټورنمنټونه دلته جوړ شي شپږیزې په رقم ته او دوی وځلېږي. بیروبار هم ښه ډېر و او زه ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم حتی چې خپل کالو کې نه ځایږم د ډېر خوشحالۍ نه او نن دومره خوشحاله یم چې د تیرو کلونو په پرتله باندې سږ کال کراوډ هم ډېر راغلی دي. اوله دا خو ښه ټورنمنټ و ښه ترسره سو ښه خوند یې وکړي د افغانستان د پرمختګ دپاره لا باید داسې نور ټورنمنټونه په لاره واچول سي. ولا ډېر د خوشحالۍ احساس کوو زموږ سره 15 کسه د هلمند څخه راغلو بوس ساتونکو مینوالو تشویق مو د نږدې ورته وکړ. د یادونې وړ ده چې د شپږیزې اتم پړاو سږنی لیګ په داسې حال کې ترسره سو چې د پخوا په توپیر پکې د شپږو پر ځای اتو لوبډلو برخه اخیستې وه او شاوخوا 40 نورو ځوانو لوبغاړو ته هم پکې د لوبېدو چانس برابر شوی و. عبیدالله حیدرزی CNG کابل.